ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو پتاسو باندې روزه فرض کړی شوی دا لکه څنګه چې تاسو نړوان دي خلکو باندې روزه فرض کړی شوی و. د څه دپاره؟ مقصد د روزې څه دی؟ د روزې مقصد دا نه دی چې ګورئ العیاذ بالله الله سره د خوراک ذخیره کمه ده او په موږ باندې کنټرول او بچت راوسته چې تاسو یو ټیم خوراک مه کوئ. اگر چې موږ صرف د غرمې روټۍ پرېږدو، پشمني هغه مه خورو او د ماښام هغه مه خورو، صرف د غرمې هغه پرېږدو، خو هغه داسې پرېږدو چې د هغې کمې په پشمني او په روژه ماتي کې برابرو. خوراک خو موږ همغه نه کوو، خو صرف یو وخت هم پکې تاخیر راوسته. اوبه همغه نه څکو. د الله نعمتونه د کوجو نه زیات دي، دا د رمضان برکت دی. نو الله داسې نه کول چې ګینې کنټرول یې راوسته. اگر چې د رمضان کې د دنیا او د صحت او د بدن په حوالې سره هم ډېرې فایدې دي، خو نه الله مقصد د روزې بیانې لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو پرهیزګاره شئ. پرهیزګار به څنګه جوړېږي؟ چې ته د رمضان روزې ونیسې، په هغې کې فرایض ادا کړي، په هغې کې واجبات او سنت ادا کړي، په هغې کې د قرآن تلاوتونه وکړي، د قرآن ختمونه وکړي. نو دا د رمضان میاشت چې چا په خیر سره په برکت او پرهیز سره تېره کړه، الله به د دې په برکت باندې د کال دا 11 میاشتې نورې همدغه شان په تقوا او پرهیز سره نصیب کوي. او که چا د دې خیال ونه ساته نو دا 11 میاشتې به هم دې به داسې ګډوډ وي او د لارې نه به خطا وي. لکه څنګه چې یو سړی په یو اداره کې او یو محکمه کې نوکر شي او د هغه 20 کاله 30 کاله سروس دی، د هغې نه مخکې دله 2 میاشتې 3 میاشتې ټریننګ ورکوي. هغه ټریننګ ورته دا ښیي چې یاره ته به دا سروس څنګه تېری، دا وخت به ملازمت دا موده دا به څنګه تېری. دغه شان د 11 میاشتو د تېرولو دپاره دا رمضان یو ټریننګ دی چې دې کې تاسو دا ټریننګ وکړئ چې تاسو به د الله د هغه څیزونو نه چې کوم الله منع کړي د هغې نه ځان څنګه ساتئ. د حلال خوراک نه پکې بند دی، د حلال څښاک نه پکې بند دی، د حلال جما نه پکې بند دی. نو چې د الله حکم راشي حلال بند دی، نو چې الله حکم کړي د حرامو نه خو په طریقه ولا ځان بند دی. په دې کې دا عبرت او دا ټریننګ پکې پروت دی. نو لعلکم تتقون. او بیا فرمای ایام معدودات، دا رمضان چې دی نو دا د شمیرې یو څو ورځې دي. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. خو چې تاسو کې څوک بیمار وي او یا په سفر کې وي نو هغه ته د روژې د خوړلو اجازت شته، هغه د بیا د روژې دغه تعداد په نورو ورځو کې برابر کړي. چې کم بنده داسې وي چې بیمار وي روژه نشي نیولی، د شوګر مریض دی بغیر د خوراک نه ورځ نه تیریږي او مرض یې زیاتیږي، نو دته د روژې د خوړلو اجازت شته. که بغیر رخصته بغیر د عذر نه چا روژه وخوړله، الله رسول فرمایي که دې ټول عمر روژې ونیسي نو د دغه یو روژې قضا دا نشي کېدلی. دومره لوی برکت او خیر دی. او یو حدیث مبارک اشرف علي تانوي رحمه الله نقل کړی دی چې د الله رسول فرمایي چا چې د الله د رضا دپاره د رمضان د یوې ورځې روژه ونیوله، الله دله دومره ثواب ورکوي لکه څومره مقدار کې چې یو کارغه په ټول عمر کې پرواز کوي او الوتل کوي. او بیا فرمایي تانوي رحمه الله چې د کارغه عمر ډېر زیات وي. وی داسې هم راغلي او بیان شوي دي چې د یو کارغه عمر 1000 کاله وي، نو 1000 کاله چې یو مارغه الوزي نو دی به څومره مزل کوي، دومره اجر او ثواب الله دله ورکوي. خو چې یو بنده بیمار دی، مرض یې زیاتېږي یا هلاکېږي، نو دته د روژې د خوړلو اجازت شته. او یو بنده داسې دی چې هغه نه اوس روژه نیولی شي او نه بیا د هغې قضا راوړلی شي. شیخ فاني دی، سړی دی یا ښځه ده، خو د عمر داسې حد ته رسېدلی دی چې اوس هم روژه نشي نیولی او نه بیا په لنډو ورځو کې نیولی شي، په مختصر ورځو کې په جمعې کې هم نشي نیولی، او نه دا امید شته دی چې دی به صحتمند شي او دته به دا قوت او طاقت حاصل شي چې دی به دا روژې رونیسي، نو دی به بیا فدیه د یوې روژې ورکوي. په باندې 2 کیلو غنم
یا د هغې قیمت به ورکوي د یو روجې په بدل کې به 200 روپۍ ورکوي د ټول رمضان به 6,000 روپۍ فدیه ورکوي که داسې یو مریض دی چې هغه فدیه ورکړله او بیا ورله الله صحت ورکړه نو بیا به روجې او قضا نیسي او دا فدیه دا به صدقه شي چې د کمې زنانه په ګېډه باندې اولاد وي او روجه نیسي او وایي چې یاره دې روجې سره دې ماشوم ته نقصان رسي یقیني یا صحت کمزورې دی یا ورته ډاکټر ویلی دی چې ماشوم ته به نقصان ورسي هغې ته هم د روجې د خوړلو اجازت شته هغه به د رمضان نه بعد د یوې روجې په بدل کې یوه روجه نیسي قضا به راوړي چې کومه زنانه ماشوم له پی ورکوي او دا روجه نیسي او د دغې روجې د وجې نه ماشوم ته پی نه وي او د ماشوم هغه صحت ته نقصان رسي نو دې زنانه ته اجازت شته چې دا دې روجه وخوري ماشوم دې نه خرابوي او بیا د رمضان نه بعد چې څو روجې خوړلي هغه د یو روجې په بدل کې یو روجه هغه قضا راوړي وګورئ که یو سړی روغ جوړ دی قصدن عمدن یې روجه وخوړله نو په یو قضا باندې بیا ګزاره نه کېږي که قصدن عمدن یو بنده خوراک وکړو یا اسخاک وکړه یا یې جماع وکړله یا یې بله ګناه وکړله او قصدن عمدن یې روجه ماته کړه نو دا بنده به 6 روجې د کفارې نیسي او یو روجه چې دا نو دا به د قضا نیسي 61 روجې به نیسي یو 6 روجې به نیسي او دا 6 روجې چې نیسي دا به پرله پسې نیسي دې کې تتابع شرط دی پرله پسې والی که په دې 6 روجو کې یو ورځ چوټي وکړه نو بیا به یې د سره شروع کوي دا به داسې ورځو کې نه نیسي چې هغې کې د ورکوټي اختر یا د غټ اختر ورځ راځي ځکه په هغه ورځ باندې روجه نیول حرام دي نو بیا به یې د سره شروع کوي که زنانه وي او دا روجې نیسي د کفارې او بیماری راغله نو چې څنګه بیماری ختمه شوه فورا به په بله ورځ روجه نیسي که یو ورځ یې چوټي وکړه نو بیا به یې د سره شروع کوي دومره لوی جرم دی که قصدن عمدن چا خوراک څښاک یا جماع وکړله او روجه ورته یاد وه او ماته یې کړه نو دی به 6 روجې د کفارې نیسي پرله پسې چوټي به نه کوي او یو به د قضا روجه نیسي یو 6 روجې به نیسي او که د چا روجه په خطا ماته شوه خطا دا چې د غړغړې کو اوبې تېرې شوي یا خطا دا چې پوزه کې اوبه اچولې او پوزه کې اوبه لاړې نو دا بنده به صرف یو د قضا روجه نیسي خو که قصدن عمدن یې خوړلې وي نو بیا په ده باندې کفاره ده او که چا په هیره باندې نو هیره باندې خو د الله رسول فرمایي چې د یو بنده روجه وي او د په هیره باندې خوراک څښاک وکړو نو دی د خپله روجه جاري وساتي فإن الله ځکه الله په ده باندې خوراک وکړو وسقاو څښاک وکړو د نه هیره وه نو هیره باندې روجه دا نه ماتېږي خو که چا قصدن عمدن نو دغه ګناه دا به په سر باندې وي الله جل جلاله دې موږ ته په صحیح طریقه باندې د رمضان د روجو د نیولو توفیق راکړي الله دې خپل دربار کې قبول او منظور کړي والله تبارک وتعالى دې کوم بیماران دي شفا کامله عاجله ورکړي او د روجو د نیولو توفیق او طاقت ته الله ورکړي زمونږ رب العالمین مبارکه میاشته څومره مردگان دي زمونږ مشران کشران وفات شوي والدین د ټولو مغفرت نصیب کړي د دې مبارکې میاشتې په خاطر او برکت باندې قبر یې د جنت د باغچو نه باغچې وګرځئ ته ورسره احسان وکړي ګناهونه یې په نیکو باندې بدل کړي کم بیماران دي شفا کامله عاجله ولا ورکړي اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين